د ملا برادر غیرتي اقدام زړونه وګټل. پاکستاني پلاوي سره لیدنه رد کړې. دا چې ولې نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته کابل او اسلام آباد کې شمیر سرچینو حماسه میډیا ته وویل چې د افغان حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له پاکستاني پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. پاکستاني خبريال حسن خان هم د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ملاقاتونو په تقسیم اوقات کې له ملا عبدالغني برادر سره د کتنې وخت ټاکل شوی و، خو نوموړي له پاکستاني لوري سره دغه کتنه رد کړې او په ولایتي سفر وتلی و. حسن خان وایي کله چې د ملا عبدالغني برادر له دفتر سره د ملاقات لپاره تماس نیول کیږي په ځواب کې ویل کیږي ملا صاحب مصروف دی. حسن خان نیوکه کړې چې اسحاق ډار کوم عادي شخص نه بلکې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر دی او دا ډول برخورد د پاکستاني لوري بې عزتي ده. خبريال سمیع یوسفزي لیکلي چې ملا برادر د پاکستان لخوا بې ګناه کلونه بندي شوی و چې د همغه راهیسې له پاکستان سره ښه چلند ته زړه نه ښه کوي. سرچینه زیاتوي ملا برادر تیرو 2 کلونو کې هیڅ پاکستاني چارواکي سره نه دي لیدلي او په ناسته کې هم له پاکستان ډیر بد وړي. سرچینې نه دی ویلي چې د دې انکار علت څه دی، خو ګمان کیږي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو په زور ویستلو، دروازو بندولو، امنیتي فشارونو او ځینو نورو عواملو ملا برادر غوسه کړی دی. اما افغانانو بیا د ملا برادر د دې اقدام ستاینه کړې او وايي پاکستان سره باید همداسې وشي چې خپل ظلمونه او نارواوې چې یا افغانانو سره کړي ورته یاد شي. یاد دې وي چې ملا برادر یو له هغه طالب مشرانو څخه دی چې په وطن مین او د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. تاسو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.